د حضرت لقمان حکیم رحمت الله علیه یو څو ګټور نصیحتونه. د ګټې او زیان لپاره خپل عزت له منځه مه وړه. ملګري ته د راز خبره مه کوه، کیدای شي چې سبا ستا دښمن شي. په مجلس کې له خلکو څخه مخکې مه ویده کیږئ. د میلمه په وړاندې چاته غوسه مه کوه. خلک د خلکو په وړاندې مه رسوا کوه. بې ځایه وینا کوونکی او لوی کوونکی مه اوسه. له بدذاته خلکو څخه د وفا تمه مه کوئ. ما ادب له بې ادبانو څخه زده کړ، ځکه چې دوی به کوم ناوړه کار وکړ، ما به له هغه څخه ځان ژغوره. په مجلس کې خپله ژبه په کنټرول کې وساتئ. هغه راز چې له دښمن څخه یې پټ ساتئ، دوستی هم مه ښکاره کوئ، ځکه کیدای شي چې دا دوست مو یو وخت دښمن شي. د لمر ختلو پر مهال مه ویده کیږئ، ځکه چې د عبادت پر مهال ویده کیدل بدبختي ده. د غصې په حالت کې د خپل لاس ساتنه کوئ. که عزت غواړې، تمه غوڅه کړه له هغه څه چې د خلکو په لاس کې، او په هغه څه چې خدای جل جلاله درکړي راضي اوسه. په هر مجلس کې چې د الله جل جلاله ذکر کیږي ګډون پکې کوئ، او د بدانو له ناستې نه ځان لرې وساتئ. رښتیا خبره مه پټوئ او درواغ خبره له سره مه کوئ. د علم په مرسته د انسان وحشت او ډار له منځه ځي. دنیا د غلو مورچه ده، په دې کې په هوښیارۍ او پوهې سره ژوند کول پکار دی. مرګ داسې شی دی چې معلوم نه دی چې کله به راځي. له وړاندې ورته تیاری نیول پکار دی. الله جل جلاله او مرګ هیڅ کله له یاده مه باسئ. ډیر اورئ او لږ غږیږئ. قدرمنو اوریدونکو، زموږ د فیسبوک پاڼه حکایات مثنوي شریف د ثواب په خاطر در سره لایک او شیر کړئ.